ته په ما طلاق د بلا ذمواریانې دي ستا پلار لا ژوندی دی په ما طلاق یې ښځه ته په ما طلاق یې ښځه شهزاده لا خیر خو دې کنه شهزاده راوشړم ولې اخر وځه نو تا له ما ویلي وو چې دا ماشوم په سره شهزاده دا جرأت ویم معلم لالا نه نو د ماشوم په سر ولې ماشوم لري سمې مو نه ویلې ماشوم خو بس راځي ویزه کوټه ته غم مه کوه زه به شهزاده سره خبره وکړم اوس څه شو شهزاده کور که نه لالا تا له ما نه ویلې چې دغه ماشوم په سر به ما دې کوره شړي وره خورې ما خو ټول عمر تا له تسلي درکړې وه او ما راته وې چې ګزاره کوه نو څومره ګزاره لالا وکړم څومره ته غم مه کوه د هرې خبرې څه لار وي زه به د دې حل وباسم او شهزاده نه به د دې تپوس کوم چې د آخر زما دې خور څه داسې ګناه کړې وه ما ورسره لالا سم بد نه یې کړی ته کښېنه زه ورځم شهزاده سره ملاوېږم صحیح ده لالا ویل چې خاني ته ګلدان کور ته راغی نه بچې نه لا خو زما ستا په سر باندې بلا ذمواریانې دي لکه په تخته باندې لمبول دي زویه ما له غسل راکول دي زما خدمت کول دي زویه ما په اوږه باندې هدیرې ته وړل دي زویه دا خبرې مه کوه ستا پلار لا ژوندی دی چې تر څو ستا پلار ژوندی که نه نو تا ته د هېچا جت هم نشته دی او پاتې شو د امي خبره نو ستا امي د غرور په هغه باب ناستې ده زویه او باقي پاتې شو ستا د امي خبره زویه ستا مې د غرور په هغه بام باندې ناستې ده چې مړه به شي خو غرور به ختم نه شي زه په هغې نه یم خفه زویه زه صرف خفه په تا باندې یم علي په ماشوموالي کې لوبې ولیدې نه د مور مینه او نه په ماشومتوب باندې پوه شوي ستا په عمر چې کوم واړی زویه نو هغه په لارو کوڅو کې لوبې کوي نو ته په دې عمر باندې کله ګیاله ځي کله د کور کارونه کوې زویه ته کښېنه زویه زه تا له خدای څخه راوړم ګوره جمالي اشنا که تار څونه تیزي وکړي اورې که دې کې مړی مو شي که جاخې مو شي که هر څه وشي خو دا نکاح ښکلې ښځه ده دا څوک نشي سارولی دا به بیا هماغه کور ته ځي او ته خو ښه د پوهې سړی که نن دې جاخه وکړه نو دا خور که ته سبا په دې کور کېناسته بیا به څوک نه کوي ډکه وایي یو پرېښې ده نو داسې هېڅ کله مه کوه یار په تا څه چل شوی ته خو په خپله ښه د جرګو سړی ښه پویه سړی خبره دې صحیح وکړه خالده ما دې خو ته ډېر نصیحت کوم په هغه نه پوهېده زنانه دي خامخا په کور کې دوه لوښي جنګېږي څه کړت پرې راغلي خدای شته چې تا خو د ما سترګې وغړولې ګنې شهزاده خو بغیر ډزه ما نه پرېښوده ګوره جمال خانه ستا دا خور داسې ده لکه زموږ خپله خور که ته ویې که نه ور به شو شهزاده پسې په دغه خپل ځای کې به یې مډولم خو سبا به یې جاخه دی چی ستا سر لبی ته ولې نه کېږي یار
او باقي پاتې شو جګړه په کور کې خو دوه لوښي هم جنګېږي. نو راځه دا دې خور ده ورې وله ښه په خوشحالۍ پر هغې وروله دې خور ته دې لږ قارم شه داسې مه کوه. هغه صحیح ده خو زما خور نه مني. ما خو ته هلته چې به مو نصیحتونه به مته کول چې دا د خپل کور د خورې خپل کور سم که. خو ته ووایه خور ته دې ما د دښمنۍ نه مه ګوره، زه غریب سړی یم سا روزمه یو سیر اوړه ګټم، ما له ویجاخۍ مه ګوره وی سا دې خپل کور دی او پاتې شو شهزاده هسه به هم کېږي. زه چې ځو راځه په تا چېرته یو کپ چای نه چای خو نه څښم الله دې خوشحاله کړه. ولې خو به ډېرې ښې خبرې دې راته وکړې ایله دې رانه سترګې رڼا کړه. زه ورشم واقع ده چې دوست وي دا وګوره څومره سمه خبرې راته وکړه. بني شهزاده نن خو مې ژوندی نه پرېښودې ځکه چې زما خور خو ستا د بچو ذمهواره نه ده. مسرت تا ته مې یو خبره کوله. لا وایه کنه خبره مې دا کوله مې خو د خپل کور ته دې بوځم نو څنګه دې خوښه ده ګوره د خپل کور ته کور ووایه او خیر دې په کور کې دا جنګ جګړې خو په هر کور کې راځي. لالا لکه ته مړه باندې تنګ شوې په تا باندې زه بوج شوم. داسې خبرې مه کوه خمخلې سترګې م چېرته په خپلو بڼو باندې لا درنې شوي دي او ته په ما ولې بوج یې. نو لالا زه به هغه کور ته په دې سترګو څنګه ځمه. داسې څه غټ کار شوی دا جنګ جګړه خو د ښځې خاوند په منځ کې خامخا راځي او رالي خیر دی هغه بس لالا ته مشره چې ته څه کښې نو هغه بوم بس کو زما له خوشحالول غواړې او زما خبره منې خو زه یم کپړې مپړې دې راواله راځه چې خپل کور ته بوځم. لالا صحیح ده بس تاسو زموږ مشران مې هم مې د پلار په دی هم مې وروره مې نو بس چې تاسو څه وایه او ما کسانو ته خبره کړې هغه به شهزاده پویم کړي آینده لپاره به داسې نه کوي. صحیح ده لالا صحیح ده باقي دا ماشوم خبره ده نو خیر دی د هغه د اړه لپاره خیال یې ساته لږ. صحیح ده یا الله شکر دی چې د خور مې دا خبره ومنله کوم وسوې چې نه ځم خو لانجه ده که نه. Banana څنګه یې ښه د څو مایلې څه واغسته لوري دې واغسته مسرته زه ته کور ته ورشم خو چې دا سمې درته ووایي نو په دې باندې عمل وکړه. صحیح ده لالا راځه نو چای مې بوسي نه چای نه څښم بیا به چېرته راشم وبس کړم زه ورشه کور څه به دې بېغستي وو جوس به دې بېغستي وو کیک به دې بې ځان لاغستی د بېلورونه څه جوړېږي د خوراک سره بېلورونه څه نه جوړېږي او بل په خوله کې یې ماچوو چا سره راغی ورور سره راغلم دننه نه شو راتلی نه هغه مې زما کاغه مې هغې پسې ته دې ولې وې او رالې ولې معافي درنه غواړم بیا به رانه داسې نه کېږي ما نه معافي مه غواړه ښځې خو دا زما زوی دی او چې د ده سره ستا رویه ښیي نو زما به تا سره هم رویه ښیي بس دا ستا زوی دی او زما هم زوی دی په چرې به ما بیا داسې نه کېږي تاسو کښېنئ سنانه اوس یو ګیلاس اوبه راوړه خدای دې تباه کړه مسرته
دا دې ولې وخځي سړیه بس یا به پر کور کې دی یا به زیم زه به سي بار لوبې کوم ماشوم دې له پوهې کړم چې دا ماشوم دی ته جوړ په خبره نه کېږي سړیه ما ورته اوبه یادې کړي نو اوبې را باندې واړوي نو څه چل وشو اوبه وي څه تیزاب خو نه بس سړیه یا به په کور کې رازوي دي یا به پکې زیمه ما په چې ستانه به ښځه جوړه شي خو نه ما غلط سوچ کوم کله یوه ښځه ځان وشرموي د هغې نه ښځه نه جوړېږي که مسلې ښځې نه ښځه جوړېږي د ډمې نه به ښځه جوړه شي چې کله یوه اصل ښځه ځان وشرموي د هغې نه ښځه هېڅکله نه جوړېږي ته په بانک کې خوب لرګی ښه دي ته به په ټول عمر کې سمن شي او بل پاتې شوه زما د زوی خبره چې یا به په دې کور کې ځایمه او یا به زما زوی ښځې ما چې به دې کور ته اول سم راوړل نو خپل زوی نه مخکې به ما تاله درکول ما ویل چې د دې په زړه کې دا را نشي شي دی خپل زوی دی زه یې ښځه نه یم هغه ورځ که تا ته ما یو خبره دوسې یوه وکړه نو د هغې مطلب دا نه و چې ته زما بدي شي د هغې مطلب دا و چې ما وی ته به د دې کور نه جنت جوړ کړي تا د دې کور نه جنت نه دوزخ جوړ کړو مور پلار خو زما ډېر مخکې مړه و ښځې نن چې مې ستا دا خبره واورېده نو ته خبر شوې چې په ما باندې څه تېر شو ښځې ټیک ده چې ته زما سره په دې کور کې ټیم نه تېرې نو د نن نه بعد ته په ما طلاق سړیه نه ښځې داسې ونه کې ته په ما طلاق یې ښځې موږ خو داسې ونه کې ښځې ته په ما طلاق یې ښځې